او طبعا الله رب العزت یو مر راوشه دوباره مر در باندې نه راولي ځکه در باندې نه راولي چې دا مر خو تکلیف دی دوه کړه دغه عذاب کیږي باروتو عمر سره له ویل على رسلك عمر وی خلاص شه عمر شپ دا خبره کوي چې وردا من رسول الله وفات شوی وی على رسلك د جمعه په کونج کې ابو بکر شه بودریدو عمر رضی الله عنه د جمعه په کونج کې ولاړ دی او به د شیطان ویلي ما محمد صلی الله علیه وسلم نه مگر د الله رسول دی د باندې مرګ هم راځي تاسو وشه او ویلي من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت اے ملګرو څوک چې د الله بندگی کوي الله ژوند دې مړ کیږي نه ومن كان يعبد محمدا الا فإن محمدا قد مات څوک چې محمد بندگی کوي محمد خلاړ هغه دنیا ده عمر رضی الله عنه ځان پوښتنه ولاړ دی ملګرو له ویله هاذه فی کتاب الله هاذه فی کتاب الله دا یاد الله په کتاب کې شامل ملګرو ورته شاو شتره به ورته هدایت الله په کتاب شته چې شته عمر سے فرمایي زما راخیره ماته چې زبرې پوزه باندې را پرې ودم بلې زمکه او اوس معلومه کړه چې محمد رسول الله وفات شوی دی یقیني چې دا لاړو د منځو وخت چې راغی ابو بکر سے بلال له ویل شي بلال اذان وکړ بلال رضی الله عنه ویل والله قسم بالله چې نور اذان د قیامت نه کوم